نو اخر کار چې کوم دی د یوټیوب د سایډ نه چې کوم ایوارډ میلاویږي په 1 لاک سبسکرایبر باندې، نو تاسو ته خو به یاد وي چې 1 لاک سبسکرایبر هغه مونږ اچیو کړي وو او نن چې کوم دی هغه مونږ ته د یوټیوب کوم پلی بټن چې دا هغه میلاو شوه. دې ته چې کوم دی هغه وایي سیلور پلی بټن او دا تقریبا په 30 تاریخ نه پس لکه 1500 ورځو کې چې کوم دی هغه میلاو شوه. دا یوټیوب چې کوم دی هغه کسانو ته ورکوي چې په کوم چینل باندې 1 لاک سبسکرایبر هغه برابر شي، نو د هغې نه پس چې کوم دی دا یو ایوارډ شان ورکوي د کریټر دپاره وي. نو نن چې کوم دی د دې کوم انباکسینګ چې دی هغه به زه تاسو ته کوم او مکمل ما سره به تاسو دا ګورئ چې آیا دا بټن وي څنګه. تاسو به ډېره زیاتې لیدلي وي خو نن چې کوم دی د دې چینل د لارې به هغه هم تاسو وینئ د یوټیوب کوم سیلور پلی بټن چې دا. نو کوشش چې کوم دی هغه کو چل هم نه راځي چې د کوم سایډ نه یې کولاو کړو څه پتې هم نه لګي، خو د دې سایډ نه به ټرای وکړو. پهله چې کوم دی د څه لیبلې میبلې پرې لګول دي دا به ترې کټ کړو. دا بټن چې کوم دا هغه ستاسو د مینې محبت د وجې چې کوم دی هغه اخر مونږ ته میلاو شوه او په دې کې څنګه چې زما پکې حصه ده داسې پکې ستاسو د ټولو دا 1 لاک کسان چې د ټولو پکې هغه حصه ده. نو بټن چې کوم دی هغه کولاو خدای پاکه دا څنګه کولاویږي. نو اخر چې کوم دی مونږ هغه کور کې اړو چې آیا دا څنګه ښکاري. دا به سایډ ته کېږو دې له به راشو نو اوس په یو بل لیبل لګېدلی دی. نو تاسو هغه کتی شئ او کوم کور چې دی هغه ته زه لرې کوم او فاینلي د دې کوم لوک چې دی هغه لاندې دي لا بل څو پراته دي چې دا پکې لا څه دي یو شی دي لرې کوو. دا به هم سایډ ته کېږو. په دې کې چې کوم دی هغه ورکړي دي وایي کنګریچولیشن ان یور سبسکرایبر میلیون سټون وي اور لکه مبارکي و د دې کوم کارت چې دی هغه یې پکې ایښودی دی. د دې نه پس چې کوم دی بیا پکې یو بل کم وایي ډو یو ریممبر یور فرست سبسکرایبر او یور 10K او ادر سبسکرایبر دا لکه کومه قصه کې کړل او تاسو ته یاد دي چې کوم 1 سبسکرایبر او په دې باندې پس چې کوم دی د یوټیوب کوم سی او چې دی د یوټیوب کوم سی او د هغې کوم ساین چې دی هغه پې هم دی او فاینلي دا په تاسو وګورئ نو په 4-5 شاپورو کې هغه بنده کړې ده. نو دا تقریبا تاسو هغه کتی شئ کم د سبسکرایبر چې ورکړلی 1 لاک دی نه علاوه دا کم لوک چې دی هغه یې هم ورکړی دی او کم د دې نه پس که تاسو بیک سایډ وګورئ نو بیک سایډ چې کم دی د دې هغه بلیک دی. نو فاینلي د هغې کم لوک چې دی هغه تاسو کتی شئ دا هغه د یوټیوب کم سیلور پلی بټن او دا چې کوم دا ستاسو د ډېرې مینې محبت ته وجې چې کوم دی هغه مونږ ته هم د نور یوټیوبرانو په شان باندې هغه هم میلاو شوه. نو تاسو چې کوم دی کتی شئ ما ویل چې زموږ کوم کتونکي چې دي کوم سبسکرایبر چې دي هغه هم وګوري د هغو زه یو ځل بیا کومه شکریا چې ده هغه ادا کړم چې کوم مونږ دې حد ته ورسولو چې مونږ له کوم یوټیوب چې دی یو ایوارډ یو ګفټ یو پلی بټن چې ده هغه راکړه. نو ستاسو هم د کتلو ډېره مننه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.